أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. دا بقری یوش پیتم نمبر آیات ہے. لفظی ترجمه دا آیات مبارکه سره دا تفسیر نه اغا پا دیر ڈول سره دا. و ایدیات کیا وقت قلتم چتاسو اویلے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبرا ارگز منگا صبر نشو کولے علا طعام واحدین پیو قسم خوراکا فدعو لنا اغوانا زمونگ دا پارا ربک در اخپلنا یخرج چرا ابسی لنا مونگ لرا مما دا غسنا تنبت الارضو چشنکوی زمکا من بقلیا دا سبزیو داغینا وقثائها دا تریو بادرنگو داغینا وفومیا دا وگی داغینا وعدسیا او د دالو داغینا و بصولیا پیازو داغینا. قال ورته اویل حضرت موسی علیہ السلام اتستبدلون الذي آیات ستاسو غواړئ الذي اغشی هو ادنا چاگا دیر لاندی دے بالذی پا بدل دا غشی کی هو خیر چاگا دیر خدے احبتو کشی مصر یو خارتا فإن لکم یقینا ستاسو دا پاردی ما سألتم اغس چتاسو غختلی دی و ضربت او واچولی شولو علیم پدی باندی الزلتو خواروالی والمسکنتو او بیچارگی و باعو دوی گریبتار شول بغضبین پیو غضب من اللہ دا طرف دا اللہ بغضبین پیو لوی غضب من اللہ دا طرف دا اللہ پاکا ذالک دا بانہم یقینا دوی کانو یکفرونا چکو پری کولو بی آیات اللہ دا اللہ پاک پا آیاتونو سرا ویقتلون النبیین وجللی پیغمبرانا بغیر الحق بی دا جرم شرعینا ذالکا دا بما عصو پا سبب دا غصو چی دوی نا پرمانی کولا وکانو یاتدون او دوی تجاوز کون کی و دوی چی دا حد نی تجاوز کولا. دا سورت بقری دا دیوش پیتم نمبر آیات لفظی ترجمین ورستا مضمون دا آیات مبارکہ دارنگی دے دلتا کی بیان دا دویام عذاب دے پا بنی اسرائیل و باندے مخیو عذاب بیان شول رجزم من السمائی بما کانو یبسخون دلتا کی دویم عذاب دے دغ دویم عذاب الذلت والمسکنہ سرد سبب دا عذابنا سبب دا عذاب دا اللہ پاک نعمت بدلول او د خوراک حرص کول حاصل دا دے چې دغه خلق الله پاک په ذلت او مسکنت باندې اوهل سبب د دوی خپل طرف نه و هغه دا چې د الله پاک نعمت بدلولو او داغي سره سره د خوراک حارسان او حرص کول د خوراک. دا د آیات مبارکہ مضمون شولو. رازو د آیات مبارکہ مفردات و تشریح او تفسیر تا نو آغا د دې زین شروع کیگی و ایدیات کیا وقت قلتم چتاسو اویل یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ الفاظو نا معلوم اشوالا چې دا خلق ډیر ګستاخه وو پکار دا دی چې خپل پیغمبر ته یا نبی الله
یا حبیب الله، یا کلیم الله، یا رسول الله الفاظ استعمال کړي وای لکه صحابه کرام به ویل یا نبی الله، صحابه کرام به ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یا حبیب الله، یا رسول الله الفاظ به ویل، په لقب سره به یادولو. دا خلق بیا ادب وو، د دیو جن یا موسی الفاظ ویلی دي. لکه مونږ په پښتنو کې هم رواج دی، عالم الدین وی کله نه کله आवाज وته کې اے مولا، نو داسې الفاظ سره عالم الدین ته आवाज مکوا. دو خبرې دي، د دیندارۍ او د دین د حاصلولو د پاره، یو د ادب، دویم د طلب. ادب چې پچا کی الله پاک دین ورکي، طلب چې پچا کی الله پاک هغوی ته دین ورکي. ادب په ابو سفیان کې و، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مقابله کوله، اته کاله مسلح ورسره جنگیدلی دی، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخي بیادبي نه دی کړې، په قول باندې، په خوله باندې، په الفاظو سره. الله پاک په اتم کال د هجرت باندې ابو سفیان ته ایمان نصیب کړلو. ابو جال بیا ادب و، دارنګ ابو لهب بیا ادب و، عقبه ابن ابي معيط بیا ادب و، دغه ګستاخ بیا ادب خلق امیہ ابن خلف او ابی ابن خلف، دا الله پاک بی ایمان د دنیا نه بوتللو، او ډیر زر الله پاک دوی د دې دنیا نه لری کړل، د ځمکې د مخ نه پناه کړل. دویمه خبره د طلب ده. طلب چې یي الله پاک دین ورکوي، طلب نوی د دین الله دین نه ورکوي. وګوره ابو طالب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې پوګو باندې ګرځولو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام تربیت کړو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام حوصله افزایی به کوله، خدمت کولو، خود د دین طلب پکې نه و. ابو طالب د ځان سره دین وی نه وړلو، او د ایمان سرمایه د ځان سره وا نه غستله. حاصل دا دی چې دا خلق بیا ادب و د بنی اسرائیل، یا موسی سره आवाज کوي، لن نصبر هرگز مونږه صبر نشو کولای علی طعام واحدین په یو قسم خوراک سره. نو آیات مبارکه کې دویم عذاب ده په چا باندې؟ په بنی اسرائیل باندې. لن نصبر، سوال دا راځي چې بنی اسرائیلو لن نصبر الفاظ ویلی دی، دا الفاظ خو په ګناه نه وي. جواب د دې د پاره دا شوی دی د مفسرینو په اقوالو چې لن نصبر سره دا ګناه و، په دې الفاظو سره سوال ګناه و. ولی ګناه و؟ ګناه ځکه و اول چې کله بنی اسرائیل وای لن نصبر، معلومیږي چې من او سلوا دا بد ګڼي. من او سلوا خود الله نعمت ته، د الله پاک نعمت چې کله دوی بد ګڼلو، نو بد ګڼل د نعمت الهی دا خو ګناه وي. لن نصبر سره ګناه ده، دا سوال د ګناه و. دویمه وروسته راځي اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر، بدلول د خیر په ادنا سره، دا نه دی مگر ګناه دی. نو لن نصبر على طعام واحدین ګناه وا.
دا ګناه دی. نو لن نصبر على طعام واحد، مونږه بار بار وویل چې دغه الفاظ د ګناه دي. لن نصبر، هرګز مونږه صبر نشو کولی على طعام واحد، په یو قسم خوراک باندې. دلته کې یو سوال دی. هغه سوال دا دی چې طعام واحد خو دلته نه و، من دی سلوا دی، هغه جدا جدا شیزونه دي، دا خو دوه دي، څنګه طعام واحد ورته ویلی دي؟ جواب: کله چې من او سلوا نه بدلیدله نو دا عدم تبدیل په وجه سره دوی ورته علی طعام واحد، په یو قسم خوراک، یو قسم خوراک ځکه ورته ویلی دی. فدعو لنا، اغواړه زمونږ د پاره ربک، د رب خپلنا، یخرج چې را وباسي لنا مونږ لره مما دا غڅنا تنبت الارض چې راشنه کوي ځمکه. دی آیات مبارکه کې فادعو لنا دیتا توسل ویل کیږي په دعا د یو ژوندي شخصه، او دا شرعان صحیح ده. یو تنوی هغه ته ورشه ورته ووایي چې زما د پاره دعا وغواړه چې الله پاکه زما دا مشکل حل کی، نو دا صحیح دی چې هغه ستا د پاره دعا وغواړي، لاسونه پورته کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نا په متعدد ځایونو کې صحابه کرامو د دعا د پاره درخواست کړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم منلی دی. فدعو لنا، اغواړه زمونږ د پاره ربکا، د رب خپلنا، یخرج لنا چې را وباسي مونږ لره مما دا غڅنا تنبت الارض چې راشنه کوي ځمکه. دلته کې یو اشکال دی، سوال دی چې ګیاګانې دارنګې فصلونه میوجات په باغونو کې دا خو الله پاک راشنه کوي، دلته کې ځمکې ته نسبت کړی دی چې ځمکه راشنه کوي. جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې دلته ځمکې ته کوم نسبت شوی دی دغه نسبت مجازي دی. تنبت الارض چې راشنه کوي ځمکه مما بعضې د هغه څه نه تنبت الارض چې راشنه کوي ځمکه من بقلها د سبزیو د هغې نه. آیات مبارکه کې من بقلها دا بدل واقع شوی دی، د مخکې من معنا من بقلها. بقل ستوایی آغا شنه بوټي چې پنډه باندې نشي ودرېدلی او عام طور سره خلک خوري، هغې ته بقل وایي. مثال به وي لکه مونږه په ترجمه کې ویلې ټولې سبزۍ ترنه مراد دي، پالک دي، داسې نورې سبزۍ.
دارنګي ساګونه دي، پالک دي، سبزی دي. دیته ویل کیږي بقله. من بقلیا د سبزیو داغینا. زمکه کې چې کومې سبزی کیږي داغي بیان ده. دین وروسته وقثائها د تریو داغینا او یا بادرنګو داغینا. لپس د قصا وروسته د بقلنا دیته ویل کیږي خاص بعد العام. نو بقل عام ده. دا قصا په معنا د تریو سره یا په معنا د بادرنګو سره دا خاص ده. دین وروسته وفومها. لپس د فوم درې ترجمې مفسرینو کړي دي. اوله ترجمه د فوم اوګه، دویمه ترجمه د فوم غلی، دریمه ترجمه د فوم اغا غنم دی. وفومها وګي داغینا، وفومها غنم داغینا، وفومها د غلو داغینا. دا درې وړه ترجمې دي. وعدسیا او دالو داغینا. ټول اقسام دا دالو ترینه مراد دی. وبصلها او د پیازو داغینا. لپس د بصل پیاز په معنا سره مستعمل دی. سوال دا راځي چې کله بنی اسرائیلو بقل، قصا، فوم، عدس، بصل وغوښتل، موسی علیه السلام د دوی دغه سوال الله پاک په دربار کې پیش نکړلو. د دوی د پاره داسې سوال او دعا و نکړله لکه د اوبو د پاره کړې وه، بلکې څه ویلې؟ قال اویل حضرت موسی علیه السلام اتستبدلون آیا ستاسو غواړئ الذي هغه شی هو ادنا چې هغه ډېر لاندې دی بالذي په بدله د هغه شي کې هو خیر چې هغه ډېر غوره دی. نو سوال یو پیره بیا معاد کوو. دوی د پاره غوښتنه د الله نه ونه کړله چې دا پنځه شیان قصا، بقل، فوم، عدس، بصل دا ورله ورکي، او الله په دربار کې د دوی د پاره ونه غوښتل، بلکې حضرت موسی علیه السلام دوی باندې رد وکړلو، زجر ورله ورکړلو. دلته کې اتستبدلون الذي هو ادنى استفهام د پاره د توبیخ ده، زجر د پاره ده. نو ولی موسی علیه السلام دغه سوال د الله پاک په دربار کې د دوی د پاره ونه کړلو، ونه غوښتلو؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې کله دا پنځه شیان بنی اسرائیلو وغوښتله، دغه غوښتنه د بنی اسرائیلو د حاجت په وجه باندې نه و چې دوی ورته محتاج وو، بلکې دغه بقل، قصا، فوم، عدس، بصل دای غوښتل د تکبر په بنیاد باندې، د حرص په بنیاد باندې، چې کله د تکبر په بنیاد، د حرص په بنیاد غوښتل،
نو حضرت موسی علیہ السلام الله پاک په دربار کې دا 15 شیان د دوی د پاره ونه غوښتله. سوال راځي چې دغه شیان لکه بسول، پیاز، فوم، وګا، دارنګې په احادیثو کې لفظ الکراس ګندنه چې ورته وایي، یا دارنګې مولی چې ورته ویل کېږي، د دغه اشیاء استعمال څنګه ده؟ دلته خو بني اسرائیل غوښتلی دي. موسی علیہ السلام الله دربار کې سوال نه دی کړی. دغه فوم، وګا، پیاز، ګندنه د دې استعمال څنګه ده؟ خوراک څنګه ده؟ آیا خوراک کې جایز ده که ناجایز ده؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې د دغه شیزونو خوراک دا حلال ده، جایز ده. سوال دارنګي راځي چې موسی علیہ السلام ولې نه غوښتل د بني اسرائیلو د پاره؟ جواب دا دی چې بني اسرائیلو د موسی علیہ السلام نه د دغه 15 شیانو مطالبه د تکبر او د حرص په وجه باندې کړې وه، ځکه موسی علیہ السلام ورته نه دی غوښتلی. ارام به شو دې خبرې ته چې د دغه بدبویه شي خوراکه لکه وګا، پیاز، ګندنه مونږ وویلې چې جایز دی. جواز د پاره به دلیل سی. جواز د پاره دلیل دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې یو لوښي کې خوراک پیش کړلی شول چې په هغې کې وګ او ګندنه وغیره یا پیاز پکې و. نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وفرمایله کل تی خورا، او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه خوراک ونه کړلو. سوال دا راځي چې صحابي ته وایي تی اخرا د نه خوړل، نو ولې نه خوړل رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ حدیث مبارکه کې په خپل الفاظ دارنګې دي فإني اناجي من لا تناجي، زما سرګوشي او زما رازداری دا هغه چا سره کیږي چې ستا د هغې سره نه دی، یعنی جبریل علیه السلام. نو دا دلیل دی چې خوراک کې جایز دی او صحیح دی. دویمه، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 ورځې یا 40 ورځې په قبا کې تیرې کړلې او د هغې نه وروسته مدینة المنورې ته تشریف راوړلو، دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کرم مېلمه شولو. نو حضرت ابو ایوب انصاری کور 2 چته و، لاندې چت کې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ اوسېدلو. بره ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وقف کړی، هبه کړی، پرېښودلی و. نو کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوراک پوخ کړلو، بره به ورولېږلو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څه وخوړلو، څه به پاتې و. نو کوم ځای کې به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوتې مبارکې د خوراک د پاره استعمال کړي وې، هغه ځای نه به خوراک حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کولو. یو ځل یو داسې لندبل ورلېږلی دی، یو داسې سالن ورلېږلی دی چې په هغې کې وګه یا پیاز و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوراک ونه کړلو او دغه لوښی چې کله حضرت ابو ایوب انصاری ته واپس راوړلی شول او ده وکتل چې نبی علیه السلام خوراک ترې نه دی کړی،
نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم پسې بره چته ور وختلو، ورته فرمایي یا رسول الله احرامون، آیا دا حرام دی؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته فرمایي لا، حرام نه دی، ولکنی اکرهه، لیکن زه نه خوښومه. نو صحابه کرامو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره جذبه د مینې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم با کوم یو شی خوښو دوی به هم خوښولو، کوم شی به چې صحابه کرامو ته ډېر زیات خوښ و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ناخوښه و، دوی به ترېنه ځان ساتلو. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ورته عرض کی یا رسول الله فإني اکره ما تکره، کوم شی چې تاسو ته ناخوښ دی زه هم نه خوښومه. وګوره دا خبره ثابته شوله چې دغه پیاز وګه یا ګندناو مولی د دې خوراک جایز ده. دریم صرف جمعات ته د راتللو خبره ده. یو سړی د جمعې مانځه ته راځي او بیا د شین پیاز شنه وګه همدارنګې مولی خوړلې ده، نو جمعات ته چې کله راشي د دغه شیانو په وجه باندې چې کومه بدبویي ده، یو خو د دې نه نفرت ته خلکو یي، دویم دا دی چې جمعات ته ملائکو حاضري کیدلی شي. ان قرآن الفجر کان مشهودا، سهار په مانځه کې خصوصي طور سره ملائکه حاضریږي. نو بل دا چې ملائکو ته هم د دغه شیانو نه اذیت او تکلیفي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اکل بصله والثوم والکراسه، چا چې پیاز وګه همدارنګې ګندنه خوړلې وي، شنه یي او د خولې نه د هغې بدبویي راځي، فلا یقربن مسجدنا، زمونږ جماعت ته دې نه راځي. فإن الملائکة تتعذى مما يتعذى منه بنو آدم، کوم شنه چې انسانان نفرت کوي د بدبویۍ نه، د هغې نه ملائکې هم نفرت کوي، نو ملائکو ته انسانانو ته تکلیف دی د نه راځي جمعې مانځه ته. مونږ مخکې ویلې دا د هغه وخت خبره دی چې کله کچوي شنې خوړلې وي، که پخه شوي وي نو د هغې بدبویي هم نشته او حکم هم هغه نه دی کوم چې فلا یقربن الفاظو سره بیان شولو. قال ورته وویل حضرت موسی علیه السلام اتستبدلون، آیا څه تاسو غواړئ الذي هغه شی هو ادنا چې هغه ډېر لاندې دی، بالذي په بدله د هغه شي کې هو خیر چې هغه ډېر ښه دی. دې آیات مبارکه کې دغه پنځو شیانو ته په آیات مبارکه کې ادنا لاندې شیان ویل شوي دي. من او سلواتا خیر لفظ استعمال ده، رازو دی لفظ تا هوا ادنا، ادنا لفظ د دنو ون اغستل شوی ده. بیا د دنو لفظ خپل معنا ده قربتا نږدېوالی. حاصل دا دی چې دغه پنځه شیان نږدې ملاویږي، دارنګې ادنا په معنا د نږدېوالي سره چې مونږ واخلو، دا بیا کنایه دی د ارزانوالي نه چې دا ارزانه دي، قیمت دومره ډیر نه دی.
دویم دا دی چې ادنا لفظ د دناعت نه واغستلی شي، معنی رسالت او خصاصت ته. حاصل دا دی چې دا 5 شیان چې کله په مقابله د من او سلوا کې واخلې، من او سلوا خیر ډیر غوره دی او دوی د هغې په مقابله کې خصیص دي. هو ادنا چې هغه ډیر لاندې دی، بالذي په بدله د هغه شي کې هو خیر چې هغه ډیر غوره دی. آیات مبارکه کې من او سلوا ته خیر ویلی دي، نو سوال دا راځي چې دا خیریت او غورواله د من او سلوا د دې 5 شیانو نه په څه کې دی؟ جواب یو دا دی چې د من او د سلوا قیمت خیر ډیر اوچت دی په نسبت سره د 5 شیانو ته چې تاسو یې غواړئ. دویمه، من او سلوا د الله احسان و نعمت نو ځکه ورته خیر ویل شوي دي. دریمه، من او سلوا بغیر د مشقت نه ملاویږي. څلورمه، من او سلوا کې لذت او خوندونه ډیر دي. پنځمه، طبي فواید په من او سلوا کې ډیر زیات دي که چېرته په هغې باندې سوچ وکړئ. خو د دې نه هم مونږ انکار نشو کولی چې د پیازو د فومه د وږي د دوی طبي فواید شته، منوي غذایت دی، فواید پکې دي، خو په من او سلوا کې چې کوم دی هغه ډیر زیات دی ځکه خیر. شپږمه اخرنۍ، من او سلوا ته خیر په دې وجه باندې ویلي دي چې د دې په حلالوالي کې شک او شبه نشته. دا 5 شیان چې کله تاسو کرئ ریبئ پخپله، نو کیدای شي د چا نه مو اوبخور کې چا سره غلطي کړي، د دې په مزدورۍ کې غلطي شوي وي، نو خامخا شکوک او شبهات پکې دي او په من او سلوا کې هیڅ قسم شک نشته ځکه هغې ته خیر وویلی. اهبطو کوشئ تاسو مصر یو ښار ته. آیات مبارکه کې اهبطو امر دی، دا امر د پاره د تذلیل دی. بیا اهبطو نه وروسته لفظ د مصرن دی. مصر غیر معین یو ښار ته ویلی شي، یا مصر نه مراد مصر د فرعون دی. بیا مصر څه ته ویلی کېږي لغتاً؟ معنی د حد، او مصر هغې آبادۍ ته وایي چې حدود معین وي. اهبطو کوشئ تاسو مصر یو ښار ته. فإن لکم یقینا ستاسو د پاره دی ما سألتما څه چې تاسو غوښتلی دي هغه به درته میلاویږي، خو ستاسو په خپل محنت او مشقت سره. فإن لکم ما سألتم وضربت مقرر کړلی شولو علیهم په دوی باندې الذله رسوایی والمسکنة خواری. آیات مبارکه کی ضربت ته د ضرب لپس پسې لکې چې اعلی راشي معنی الزام او شمول ده. بیا په دې لپس د ضرب کې معنا د ضرب علی السکین اغستل شوی ده، نو بیا به پښتو کې د دې لپس ترجمه په ټاپه کولو سره کولی شي. حاصل دا دی چې ذلت مسکنت په دوی باندې ضربت جخت کړلی شولو، ټاپه کړلی شولو، مهر کړلی شولو. سوال دی آیات مبارکه کې یو ذلت ته
دویم مسکنت ته. فرق په مابین د ذلت او مسکنت کې دی څه؟ جواب ذلت امر باطنی دی، یعنی فقر د نفس، حرس د نفس چې نفس د هغې سره خوار او ذلیل وي. او مسکنت نه مراد امر ظاهری دی. سوال دا راځي چې ټوله دنیا کې په مالدارۍ کې یهودیان مشهور دي. تاسو دا نوې ټکنالوژي چې څومره سہولیات دي، مونږ به د انټرنیټ سہولت واخلو، د موبایل به واخلو، دارنګې نور سہولیتونه. دا ټول سہولیاتو چې زمونږ په لاسونو زمونږ ملکونو کې دي، دا ایجادات دوی دی، ګټې دوی ته ورځي. نو ټوله دنیا کې خو په مالدارۍ کې دوی مشهور دي. دی آیات مبارکه کې وضربت علیهم الذلة والمسکنه ولې بیانېږي؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی، ذلت او مسکنت نه د دوی سپک او کچه خویونه مراد دي. هغې ته یې ذلت او مسکنت وویلی. ظالمان دي دغه یهودیانو. نو ځکه آیات مبارکه کې ضربت علیهم الذلة مقرر شلو په دوی باندې الذلة رسوایی والمسکنت خواری. یا مسکنت مانا فقیری، بیچارگی. وباء دوی اختشولا بغضب من الله، پلوی غضب د الله پاک. آیات مبارکه کی وباء ده، دا ترقی ده د دوی په عذاب کی. نو ذلت و مسکنت تپارا تیر شوی گناهونه د دوی وو، او دلته کی وباء غضب د پارا نور اسباب دی کوم چې دلته بیانول شي. وباء اختشول دوی، گرفتار شول دوی. باء په معنا د رجعو، بغضب کی با د پاره د مصاحبت. یو لفظی ترجمه به دارنګ شي وباء را وګرځیدل دوی بغضب من الله، چې ملګری و د دوی سره غضب د الله پر راګرځېدلو کې. لفظي ترجمه یو ځل بیا کوم د دې تحقیق نه وروسته. وباء را وګرځېدل دوی بغضب من الله، چې ملګری و د دوی سره غضب د طرفه د الله پاک پر راګرځېدلو کې. دویمه د وباء معنا حقدار شول، بغضب من الله د غضب د الله پاک. باء یبوء استعمال په خیر کې مبوء الصدق په سورة یونس کې براشي. دا معنا ده د آیات مبارکه. سوال دا راځي چې بغضب من الله دوی گرفتار شول، بغضب من الله د الله په غضب. د دې غضب نه مراد څه دی؟ جواب عذابونه وقتن فوقتنا. دا معنا ده. دارنګه اشاره ده چې دنیا کې خلافت او رسالت نه الله پاک دوی محروم کړل. وباء بغضب من الله.
سوال په خلیج کې چې څومره ملکونه دي په هغه ټولو باندې بدماشۍ د یهودیانو د اسرائیلو روانې دي او مونږ ګورو چې غزه کې فلسطین کې د مسلمانانو قتل عامه شروع کړی دی د فرعون تاریخي ژوندی کړلو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم د مسلمانانو بچی د مسلمانانو بی دفاع خلک بے تحاشا بے اسلحې خلک په ډیر ظلم او زیاتی سره چې د شهیدانې نو دا څنګه د الله غضب وهلی دي او څنګه مونږ وایو چې دوی د خلافت او رسالت نه محروم دي جواب د اسرائیل ریاست د اسرائیل حکومت دا په مټو د امریکا د اروپا د دنیا د ټولو د کافرانو په مټ باندې دغه ریاست دلته قائم شوی ده دغه ریاست نه که امریکا یا برطانیا یا نور ملکونه لاس واخلي دا داسې ریاست نه دی چې په خپلو خپو باندې ولاړ وي دا نور ودرولی دی ورنه یهودیان بنی اسرائیل الله پاک بغضب په غضب باندې والی دي دا معنا ده وباو دوی گرفتار شولا بغضب په لوی غضب من الله د طرفه د الله پاک سوال دا راځي چې من الله الفاظ ولی بیانېږي جواب عظمت غضب ته اشاره وکړه چې دغه غضب ډیر لوی دی ځکه من الله الفاظ بیان شولا ذالک دا ځکه بانهم یقینا دوی کانو یکفرون کفر کولو بآیات الله د الله پاک په آیاتونو سره ويقتلون النبیین والشهیدان ولی پیغمبران بغیر الحق بغیر د جرم شرعینا آیات مبارکه کی دی ذالک بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذالک اشاره د استمرار د ذلت و مسکنت او غضب الهی کفر بالآیات لرا آغی ته اشاره کئی ذالک دا زکا بأنهم یقینا دوی کانو یکفرون کفر کولو بآیات الله د الله پایاتونو سره سوال دا راځي چې بآیات الله نه مراد څه دی جواب نه معجزې الله پاک حضرت موسی علیه السلام ته ورکړې وې هغې ته یې آیات الله ویلې دي د هغې نه دوی انکار کولو ځکه په دې آیات مبارکه کې کانو یکفرون بآیات الله دویمه بآیات الله مراد دین تورات آیت الله ویل د پغی باندې انکار کولو یا بی آیت الله قرآن مجید نه مراد ده قرآن پاک نه منلو چا دغه بنی اسرائیلو ويقتلون النبیین الشهیدان ولی پیغمبران بغیر الحق بید جرم شرعینا دلته کې د بنی اسرائیلو دو بدبختیاوی بیان کړل اول یکفرون بآیات الله دا الله پاک په حق کې قصور کولا دویما یقتلون النبیین د معظم اشخاصو په باره کې قصور او کمی کولا دا دوانه بیان کړل
پدی آیات مبارکه کې ذالک دا زکا بانهم کانو په سبب د دې خبرې چې دوی یکفرون کفر کولو بآیات الله د الله په آیاتونو سره ويقتلون النبیین وجلل پیغمبرانا بغیر الحق. دی آیات مبارکه کی دی ويقتلون النبیین انبیاء شیدان ولو. ان نبیین جمع د نبی ده. نبی چاته وایي چې د الله پاک احکام انسانانو ته بیانوي. سوال نبی ته نبی ولی وایي؟ جواب په دوو طریقو سره ده. نبی لفظ د نبأون اغستل شوی دی په معنا د خبر ورکولو، لأنه ينبئ عن الله. نبیم خلق ته د الله د طرفنا خبر ورکوي، ځکه ورته نبی ویلی شي. دویمه نبی ته خو نبی ځکه وایي چې دا لفظ د نبوت نه اغستل شوی ده. نبوت خپل معنا رفعت، بلندی، جګوالی، پورتوالی ده. نبیوم په عام خلکو باندې الله پاک پورته کړی دی، اوچته مرتبه یې ورکړې ده. سوال دی آیات مبارکه کې دی یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء کرام وجلل په ناحق باندې. نو قتل په دوه قسمه ده. یو هغه قتل ده چې هغه په حق باندې، دویم هغه قتل ده چې هغه په ناحق باندې. په حق باندې قتل بیا درې اقسام دي. اول قصاص، یو تن په ناجایزه طریقه قصدن ارادتن بلا وجه یو سړی وژلی دی، د هغې په مقابله کې د قصاصیږي، دې ته ویلی شي قتل بحق. دویمه یو تن د العیاذ بالله هغه ارتداد وکړلو، نه مسلمانیږي، 3 ورځو مهلت نه وروسته دی غرغره شي، دی دام شي، دې ته ویلی کېږي قتل بحق. دریمه هغه نارینه زنانه چې واده والایي، ودونه شوي وي، هغوی نه غلط کار وشولو، دوی رجم کېږي، دې ته ویلی کېږي قتل بحق. دا 3 قسمه هغه قتلونه دي چې دې ته قتل د حق ویلی شي، قتل په حق باندې. اوس آیات مبارکه کې دي یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیاء وجلل په ناحق باندې. آیا د نبی قتل بحق وي؟ آیا داسې صورت چیرته پیښیدلی شي چې نبی قتل کړل شوی وي او دا قتل د هغه جایز ګڼل شوی وي، جایز وي؟ دلته آیات مبارکه کې خو دی چې قتل د پیغمبرانو یې کولو بغیر الحق په ناحق باندې ورته جایز نه و. آیا قتل د نبی بحق د جواز صورت چیرته شته؟ جواب دا دی چې نه، نشته. سوال کله چې د نبی قتل کول بغیر الحق، کله چې د نبی قتل بحق نشتا، نو بغیر الحق قید ولی ولګولو؟ جواب بنی اسرائیل ته هم دا خبره ثابته وه چې دغه نبی مونږ شهید کوو، دا قتل زمونږ د پاره هیڅ مشروع نه دی، د دې قتل مونږ ته هیڅ مشروعیت نشته، جواز نشته. دوی هم دا ویلی ځکه الله پاک بغیر الحق الفاظ بیان کړل. ذالک دا ځکه
بما عصو په سبب دا غڅ چې دوی نافرمانی کړی و وکانو یعتدون او دوی حدنا زیاتې کولو. سوال دا راځي چې مخکې هم ذالکه و دلته کې هم ذالکه الفاظ بیان شوله نو په دې ذالکه سره چاته اشاره ده؟ جوابونه مختلف دي. یو جواب آسان دا دی چې مخکې ذالکه کې اشاره وه ذلت او مسکنت او غضب ته، دارنګې دلته کې هم د تاکید په طور سره ذلت او مسکنت ته اشاره ده. نو حاصل به دارنګې شي چې ذلت او مسکنت دپاره 4 سببونه وو. اول کفرو، دویم یقتلون قتل، دریم عصو عصیانا، څلورم اعتدا د حد نه تجاوز کولو. بیا په دې آیات مبارکه کې عصو ماده د عصیان 32 کرته ذکر ده، مختلفو معناګانو باندې مستعمل ده. یعتدون لغوي معنا د حد مقرره نه تجاوز کولو، مطلقاً دینی کار کی وی یعتدون، دنیوی کار کی وی یعتدون. دا د دې دواړو الفاظو وضاحت او تشریح مختصراً طور سره تر دې ځای پورې وشوله. سوال دا راځي چې عصو په ماضي سره یعتدون په مستقبل سره ولې بیان شولو؟ جواب عصیان نافرمانی دا د وړاندې نه په دوی کې وا زمانه د موسی علیه السلام نه وړاندې، کفر قتل اعتدا دا د زمانې د موسی علیه السلام نه وروسته په دوی کې راغللو. نو آیات مبارکه کې ځکه فرمایي وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَجْلَلِ پیغمبران بغیر الحق بی د جرم شرعینا ذالک دا بما په سبب دا غڅ باندې عصو چې دوی نافرمانی کړی وا وکانو یعتدون او دوی د حد نه تجاوز کوونکي. یا لفظي ترجمه دارنګي وکا وکانو دوی یعتدون حد نه زیاتې کولو. دی آیات مبارکه په آخر کې عصیان او اعتدا بیان کړله. نو یا الله مونږ د عصیان او د اعتدا نه محفوظ وساته. دا د سورة بقره اوله نوعه چې پاغي کې 8 نعمتونه او 2 عذابونه بیان کړل شول، تر دې ځې پورې داغي وضاحت هغه تشریح وکړل شول. نو دا د نننی درس ترجمه تفسیر او د مفردات و تشریح وا. آئنده آیات مبارکه کې د نجات او د خلاصون د پاره الله پاک سبب بیان کړی دا، هغه به په آئنده درس کې ان شاء الله تعالی راځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.